أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شپږم نمبر آیت ته سورۃ البقره. یوه شمبر آیت پر اولنې باب دی. شاول آیتونه کې الله تعالی د قران کریم اعجاز، حقانیت، تشریح او بیان کې د ویل چې دا قران د الله حق او رښتینی کتاب دی. که چرته د بل چا ګمان پې کوي نو د بل چا مقابله اسانه ده. الله وی راځي مقابله وکړي د درې حروفو. دویم نمبر آیت کې الله ترغیب او تشویق ورکړي قران له درې صفاتونو باندې. الکتاب یو خو مضمون ډیر اوچت دی. دویم شک به کې نشته. دریم هدایت. دریم او څلورم نمبر آیت کې الله تفسیر د تقوا والا وکي پشپک صفاتو. ایمان بالغیب، الله تعالی نه درې ایمان پېشتا. اقامت الصلاه، منځه اهتمام، ایتاء او زکات، انفاق فی سبیل الله. قرآن او سنت باندې به ایمان لري، دمخې کتابونو باندې به ایمان لري او قیامت باندې. پنځم نمبر آیت کې الله به نتیجه ذکر کړه. دنیا کې داخله کې هدایت والا دي، ای دنیا کې الله وی کامیاب. په اسباب د فلاح ذکر شو چې کم شی وو. نن شپږم او هم نمبر آیت کې دویم جماعت ذکر کوي چې دی ویل شي اهل الكفر. شپږم نمبر آیت کې درې صفات. یو دا چې د انسانان الله وی انکار کوي د سر الله منینا. دویم دعوت ورمانه اثر نه کوي. دریم ایمان نه لري. وم نمبر آیت کې به دې سزا. اسباب د علم چې هغه زړه دي، سترګې دي، غوږونه دي، ټول قرآن. عذاب الله ورکه عظیم ډیر لوی. به قانون دار چې ایماندار مخ کې راوړو د وجه د ایمان نه، ځکه ایمان ډیر شرافتی شی دی. وکړ داو چې په دې منځ کې منافقان ویلې اینه ورسره بر کفارو تذکرې کړې وي، لیکن الله کافر ذکر کړل، منافقان ورسره راوړل. د ایمان او د کفر مسله چې معلومه شونه منځ کې منافقان په خپل معلومیږي. ربط هم دا دی د مخ ایتونه کې الله حال د مؤمن ذکر کوي. دی مقام کې الله او کافر حال راوړي، ځکه قرآن دا دواړه روان کړي دي. دویم الته د ایمان تذکرہ وکړه. دی مقام کې د عزت قانون دار چې عزت او عزت باندې ښه معلومیږي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دریم جلد مجموع الفتاوا مختصر منهاج السنه کې لیکي چې اسلام به کړي کړي ماتيږي. دا هغه څوک د جاهلیت خوند نه سختی نه درې هغه د ایمان په خوند باندې پويږي نه. ذکر مقام کې د ایمان تذکرہ. دویم د الله دوه قسم صفات. یو د الله د رحمت چې هغه مؤمنانو له متوجي دي. دویم د الله د قهر چې هغه د دوی له متوجي دي. الته ترغیب او د مقام کې وس ترحیب. الته امید او توصیه را. کله چې حال د مؤمنانو تشریح شنو سوال راغی چې دي نور خلقو وسالي، الله جواب وکي. عاطف نه کې څنګه جدا مخلوق دي، جدا جماعت دي. ان الذين يقيننا غ انسانان كفروا شي کفر کړي له سواء عليهم برابر ته بدوي باندې. کفر شي کفر کړي
لفظ کفر قران کې 225 کر ذکر شوی دی لغت کې ویل شي پټوالی دا اصطلاح کې دا عدم التصديق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم دین راوړی دی نه انکار چې مړ نه مني نبی لا بګی څوک دی دا به دوه قسم لري یو دا چې انسان د ملت اسلامي نه ور باندې وځي او دویم دا چې نه وځي چې نه وځي لکه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وقتاله کفر د مؤمن وجل کفر دی چا کافر ویل نو یو کس مګر ایمان نه لاړو یا باغله متوجي شي ادره حدیث کې راځي رسول الله فرمایي جهنم کې اکثر اهل ولید د اور والا زنانا دغه خاون ناشکری کوي تر دې پوري شرط دی ویلي چې نفلی روزي هغه کزنانه نشي د خاون په اجازه ویني شي دغه اجازه ورکړل نشي به او کنه ورکول نه ویني شي دې شي دا ضرورت یې بل ډېر اقسام د کفر دي کفر انکاری کفر جهودي دې دا مطلب دی سړی خمنی چې الله شتا رسول شتا خو لیکن سړی کې انکار کوي لکه ابو طالب دی ابو جهل دی کوم معلومه چې دا حق نبی دی ابو جهل چې ویل چې نبی صلی الله علیه وسلم څنګه لري ودا د الله حق نبی دی ویل کوم نه ولنا به خو ما مشری ختمي کله دې مشری دی ونی کړه ما څنګه خلک یاد کی څنګه د خلکو کې مطلب مشهور شم چې شي نو څه د الله سره نه نو مکه مشرکان او مجلس سره راغله یمن استاد او رارز موږ د الها او بدی بیانې دا که مشتری غواړي مشتری به ورکول کزه غواړي حسنه کزه به ورکول تجارت غواړي او چې تاجر نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل قول لا اله الا الله یو د ماټول جی شو به ویل چې موږ به عربو کې کیسه الک راولو تم له دا بچی را کدا من قتل کو د محمد صلی الله علیه وسلم مینا باندې ماته هغه تعجب دا کوم انصاف دی ستاسو بچی وځه ساتم دوا د تنظیم هم کوم د خوراک او ساک او خپل بچی در باندې وښنه خو نش کیږي زه ورکیږي خدلې ویل چې تم له گزاره کوه کله ګوي کنه گزاره پکار ده الله او رسول له خپل خو جوز دا سیب خبر نشي دوی دې کې څه گزاره ده کله چې ابو طالب پوښتنه چې نبی صلی الله علیه وسلم خپل شیرونه ویلي والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوصل في التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك غزازة وابشر بذاك وقر منك عيونا ودعوتني وزعمت أنك ناسحي فلقد صدقت وكنت ثم أمينا وعرست دينا لا مهالة أنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حزار مصبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا بخبش لك شوي بیات ساته دا ټول عرب شراجمه چې استایي وختم نشي کانډمولې کله الله د شکار کوي پس یو سره د اسلام په تایید کې ولګي کله چې قبر لاړم قبرستان لبیا بر کار خپلې زما به مړم سم نشم کولای نو کافرم د شاقده و شمړي شي نشي کولای دیم د سی بیان کواله کڅن شي شب بوکس باندې سړی وې استعمال کوي زړه په ټاک بیل کا صفا خبري تیر حق دین دراوله او خیر خوای هغه ویل کاکا ولې منینا به مړ به بجنه کوي چې وی ابو طالب د جانم د ور نه وډار شي حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بلکې عباس صاحب دې بوختنه وکړه یا رسول الله دې تر خو ډېر خدمتونه کړې دي سفیاده بدل اور کړی شوی او جهنم منس کې پروت الله دې سر لرا وایستو سپلی د ور د دماغ جو شوی بری په زمانه راوسی سپک انسان دې دا په اعتبار د عذاب اول نور ته مقرر دی په ځین لدا سوال راځي چې ار کړې دومره خدمتونه کړې نو ایمان ولرانو جواب دا خدمتونه د الله د رضا لپاره نه و هغه شی معتبر دي چې هغه چا د رضا لپاره الله کفر نفاق
تاسو شي و خبرې ځان لشي به بل کوي کفر او شرک د الله سره برخداران جوړول انکار د الله د ایتونو نه کفر جهلی کفر ډیرو معنا غانو باندې برازي کله معنا د انکار سوره بقره کله معنا د شرک کله معنا د حق پټولو کله ناشکری کله نفاق کله کفر دا معنا دین د اسلام باندې عمل نه کول کله دې کې معنا د ارتداد ده کله د نبی صلی الله علیه وسلم د وفا اتباع نه واپس کېدل مړ محمد دا بګي سوګ دي نعوذ بالله من ذلک ډېر انسانان انکار کوي کله نفس انکار لوي شي آیات باندې سوال دی دلته ویلي کافر انسان ایمان نه راوړي او صحابه خو اول یو حالات کې و چې کله دعوت او ایمان راوړي محرر الوجیز کی ابن عاطر کی مراد کفرون هغه کافر دي چې هغه عنادي کافر دي کوم چې بدر کې مردار شو سواء علیهم الله برابر دی په دوی باندې انذرتهم کیر ور کې دوی لره لم تنذرهم کیر ورن کې ایمان راوړي د شیونه وری سواء علیکا وجدار الداعی خو خپل دعوت باندې پیدا اخلي کړه څه مطلب یو سړی دعوت کوي او څوک نه مني داعی لړې را پیدا راځي رشتہ علیهم ویلي ویش کړه د لفظ سوا قران کې راغلي کلب معنا د وسط او کلب معنا درمیانه برابر والی انذار لفظ قران کې اوس رشپګ اشکرت الله راوړي الاعلام مع التخويف خلق الاطلاع سره د یری بشارت ولې ونه ویلي یو خدای انسانان کافر دي دوی سره بشارت مناسب نه دي دوی له سختی په کار ده ویم دسی مقام د دعوت کې د یری خبر ډیر اثر کوي جنت مې یاد وا جنت خو به رغنه د مؤمن زیری بلکې جهنم یاد کا د قبر عذابونه یاد کا د میدان د حشر سختی یاد کا خپل سړی ریږي لا یؤمنون ایمان نه راوړي پیر مضارع سره ویلي معنا اوس هم نه راوړي اند زمانم جزاء من جنس العمل ده کنه دوی ایمان را نوړو کفر وکي الله وی چې ایمان توفیق نشته ختم الله على قلوبهم الله مهر والے د پرې زونو باندې وعلى سمعهم دې پرې غوګونو باندې وعلى ابصارهم دې پرې سترګو باندې غشاوتن پر دي دې اتربت مخې سره دا چا ویل د علت ته اس پر دې اس ختم الله لیکن دا معنا غیر صحیح ده مرجوحه ده اس ورړې استری کی دویم قول علماء ذکر کړي شدي دویم موجوده ده چې چیرته بالفرض او تقدیر دلته د علت شنو قانون دار چې علت مخکي اول کفر دی دغه نور سره بیا ختم دلته بالعکس کار وشو صحیح تفسیر دار چې دی لوري سزا او کفر چې کله بېمانه شو باس اوس الله په مهر واره زين لبه سوال لذي چې دی خلکو باندې الله مهر والونو به ولې ملامت دي جواب دا چې الله اختیار ورکړي د دې مثال دا لکه دیو کوټه له تاسو دعوت کم به وایم چې ګنټه نیمه ګنټه ورسره بری مقام کې ورا کې دې شدا چتر پریوږي زی چوزو ډېر خلکو واته سړي دې مقام کې ناسي چتر پریو دنو څوک ملامت لري کور والا نه دا خلک ملامت لري الله یو هدایناه النجدین خلار او بده مخودلې ده دویم دلته مہر والا شوی د وجه د پوخانی کفر نه دنیوي د امانه مال بچو غیر الله ته واخصو خوي د امانه د خیر نه محرومي د دین نه تاجدنا دریم جواب داري د الله درې قسم صفات یو د الله عدل له احسان دی عدم ظلم الله بچا ظلم نه کوي احسان دا منه لکه مونږ او تاسو الله قران او سنت را کړی شیخ خواریزه الله نه نو کړی څومره خلک دې ملکی ګرځي لیکن چې صحیح عقیده تعالی الله درکړه دا بد الله احسان په ځان باندې مانی چې الله دا خو لکل حمد
دریم د الله د عدل صفت دی چې کله انسان غلط قدم کړي بس الله به سزا ورکړي پریدي چردا علی قلوبهم د درې شوی ذکر کړه ځکه اسباب د هدایت درې دي زړه کې سوچ دی غوګونو باندې اوریدل د اوسترګو باندې سوچ قتل ماده د ختم قران کې اته کرت راغلي دا لفظ تقریبا 3 کرت بار بار الله راوړي ختم څه معنا بلوغ الشيء الاخر شي اخر لرسیدل اصطلاح کې دا معنا انسداد الشيء یو شی د څه باندې دل چې نه تاسو وتلی شي نور د سره اتلی شي بالکل الله یو کلک زړونه دي نه سره ځونه تاسو شي کله دا ختم دا معنا راځي عدم الفقه قصدن پویګنا پردو ګری زنګ دی مرتبه را ختم شو دی د خلکو د خواهش تابعداري وکړه غفلت کې واقع دي تعالی ورته واره شوی دي زړه د قران او سنت والا سره به ځای باسونه کې جنجال اهل علم فرمای چې انسان نه ګناه ولي کیږي زي نیک سړی څه عمل کوي څه کله غلط کار وشي دا ولي یو وجه علماء ذکر کړي لانك مكلف بالمجاهده د پاره دې چې د الله سره تعلق لکه کوم چې په یو حال به خو خلک د الله نه غفلت کې راته چې ګناه در نه وشي تهجد بم کوي ژاړې بم مال بم لګي چې الله معاف میکا دویم زړه کې معنا د قلب چینج کېدو لا وختو را وختو دا اوړي راوړي استعجزي الله همیشه شي د الله د ذکر نه سړی غافل شي مخلوق سره زیات اختلاط پیدا شي قلب چې کله قران کې ذکر شي کله معنا د عقل راځي کله معنا د سینې کله صدور کله فؤاد ازړګیدل نه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وېدا زونه د مهربان الله په دې ګوتو کې يتقلب کیف یشاء څنګه چې وغړې سیاړې راړي امام محمد ناصر الدین البانی رحمه الله لیکي د زړه مثال پشان د نور د سترګې دی د ګناه مثال پشان د اورېس چې مخې لرا شي رڼا ته دشي ابو درداء رضی الله عنه فرمایي وې د دې مثال پشان دا غ دیګ دی اوړي راوړي کنه اگر جوش کې شرش ابن رواحه ویل لکه وزر چې دشته کې پروتي کله په یو طرف اوري کله په بل ذکر ویل علی قلوبهم درې خلکو په ژوند باندې الله دې راغلي دا به اختلافي مسله ده چې عقل کم ځای کې دی چاوي دماغ کې دی چاوي زړه کې راځي قول لا زړه کې دی دماغ سره رابطه شته یو قسم زونه دي مړو چې کفار دویم ژوندۍ زونه دي انبیاو دریم د ګناه والا کله انسان ګناه کوي د مؤمن د صفات د زړه صفات تقریبا قران سوار ل ذکر کړی دي کافرانو یوش جدا جدا نمونه سره الله تعبیر کړی دلته معنا ختم وعلى سمعهم اې دې پرې غوګونو باندې ملاوي ماده د سم قران کې دوه دیش کرت راغلی او د لفظ جو سل درې اتیا کرت قران کې راغلی کله معنا د غوګ کله کوی سامعا کله معنا مصدری کله خبره شوریدل کېږي وعلى ابصارهم دري خلق بسترګو باندې الله وي پرديري دا ماده یو سره تسلوي خرت الله ذکر کړی دا قلوبهم جمع او ابصارهم سمع مفرد ویل ځکه دې کې معنا مصدری مراد ده یا علا مواضع السمع غشاء ناشنا پردي عجیب انداز باندې بستر کې مهمه لري کې غوګونه چایو غوګونه ځکه مخ کې راوړي نبوت کې وخت شرط دی په دې وخت باندې خبر نقل کیږي چا وینسترږي زګي کې نوري رڼا مخلوق په لیدل کېږي ظاهر د قران معلومیږي چې وګونه هغه عزتمن په نسبت سنسترګو لیکن دواړه الله انعامات ولهم للانسان الله تعالی و عذاب عظیم عذاب ډېر لوی عذاب د آخرت کې دنیا کې قید کول د دوی وشل
عین زال به کی معنا د منعی ما عازب وګو بوله ویل چې تندماتش علي رضی الله عنه ویل چې اعزب عن ذکر نسائکم مجلسونه کې خپل تذکرې مکوئ سلف په دابا غنل د خېټه او د فرش تذکرې د چې ډوړې مو خړاو د چې ډوړې بو خورم واده مې د سره او آقشان دا ډېر بد اثر لري دنیا د عذاب نه سره په سمانه بچ کیږي کله د دنیوي عذاب شي یو د نبی صلی الله علیه وسلم موجود کله چې چرته موجودي خاص کر د الله نه بکنه غوښتل ایمان شکر امر بالمعروف و نهی عن المنکر تزرع عاجزی جامع لفظ الله راوړو ورو ساعت کو دویم جماعت ذکر کوي د منافقانو تقریبا 15 صفات به ذکر کی مقصد بدای چې انسانانو دې صفاتو نه ځان ساتي ومن الناس بعض دخلكن الله یې خلق دي جامعه کې سپک ناس کې معنا د انستا انسان یو بل سره کې نه کنه د انسان مرضی چا سره تعلق نه ساتي او ځان له یوځای کې ناست نر انسان طبيعت مدني ری مدني او تبع را معنا سوې سواورا دې کې معنا د نشان د انسان باندې یې راځي نوس کې معنا د ظهور دا کارا نبی صلی الله علیه وسلم شکل مدینه لراغي اتحادیه د خلکو مابین کې جوړ کړه اول منافقانو حرکتونه نه کول شکل د اسلام جنډه مخ وړاندې دتلنو باس تحریکونه شروع شو یو اول جماعت عبد الله ابن ابي ابن سلول قائدو لغت کې منافقت کې معنا د سوري دا منافق نه منافق ځکه وي لکه څنګه چې خادمې دو سوري کار کړی یو باندې ځان کار کی چې ورشنو حسابل معنی نه وشي ډیر اقسام مشتري شکی عملی عقیدوي کله وسړي عقیدوي منافقي اسی ظاهري منظم کوي روزم نشي خو الله او رسول سره ورانه ده کله وسړي الله او رسول سره جوړ لري خو عمل تی خراب شي صحابه په ځامن یریدل چې موږ منافقان نو حنزله رضی الله عنه ابو بکر لویلی و منافق شوم لګی شي عمر رضی الله عنه حذیفه لویلی چې حذیفه نبی صلی الله علیه وسلم غتاره د منافقانو نمونه ایت کړي زو پکې نه يم وتنه خو لیکن دا امانت دی ابن ابي مليكه فرمایي چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم دیرش ملګری ولید ټول په ځامن یریدل چې منافقان نو یره به سره په ځانو کی حسن بصری فرمایي چې کم سړی په ځامن د منافقت باره کې نه یریږي پوه شي دا منافق دی یره لګ پکار ده ابراهیم تیمی فرمایي وکله چې ما د خپل عمل په قول باندې پیش کړی د منافقت نه یریدلې وینا کوم یو عمل مې بل سفیان مزه شړل وی دا عملګری مې دې مسلې نه پوهه کړو چې اوس په عملونه کوم نو سخت ګناګار یم علم نعمت ته خو لیکن ګور ګران شم دی ابن رجب وی وکړه سړی ونه کار کوي لیکن بده کې د نفاق عقیده لري لکه مسله زرار زورول سړی بر قران درس کوي لیکن دا وی منافق سړی به جمعه جوړي دا وی منافق مقصد به د قران په درس د حدیث په درس د جمعه په جوړولو باندې ان شاء الله رسول الله ذکر نه صد د مؤمن مقابله ځان مشورول تر ما خلک څنګه پیژنې ګور مسجد زرار جوړ کې جمعه ته جوړ کې الله ولې داخله منافقان یره دې غډیر پکار ده حسن بصری فرمایي شکر د انسان دا جب او عمل او قلب زړه جدا جدای بس دا منافقت دی ټول به دیو مسله کې نبی صلی الله علیه وسلم ولې وجلنا ابن عاتر اکری المحر الوجیز کې بیا بخله دا ګمان کوي چې ګورا کله عبد الله ابن ابي ابن سلول بارک عمر ویلي زي وشنم لا يخرجن العز من الازل دا کلمه ویلي نه خلک به مړه ملګری وښني دویم الله امر نو کړي دریم ابن عاتر کلی دی دا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د امام شافعی نه د دې ټول علماء نه نقل کړي سره دا حدیثونه وی دی خلق لا اله الا الله ویل دی لا اله الا الله د وجه نه سره خلق مرګ نه بچو ان وجل پکارو او زمون په وخت کې اسلام دی کفر دی دغه منافقت نشته دی
چې کله یو سړی د چا په منافقت باندې پوه شونه بس اسلام فرمایي چې به راغو وجل پکار دي اوس الحمدلله اسلام غالب دی په ارزه کې چې دي خلکو له مغلوب کاری خو لیکن دی غالب او شی به غالب انده زمانہ کې ذکر یو من الناس قران کې الله د منافقانو صفات بار بار راوړي دا ولي یو دا مؤمنان تیرې چې بیدار اوسېږي دویم د منافقانو د اصلاح لپاره کې دي شلې جوړ کیو سړي خبره کوا امید دې چې اثر برواني وکړي دریم ګوره دې پر خبرو باندې دوکه نشي ګیره به پر خودلی پړګې به والی نیک کارونه وکړي لیکن الله ډېر بیدار به اوسېږي سړي ظاهري شینو باندې منو دوکه کېږي عمر رضی الله عنه ویلي وشي کم سړی پر مجلس کې جمعات کې ناس یو دغه کوي نوافل کوي قیام الليل کې دوکه پې نشي ترسو پوری چې د پردي عزت لحاظ ساتي د امانت لحاظ ساتي دا مؤمن دی ظاهري مسلې باندې بدوګه کېږي نه قاسمی لیکلي چې انسان پر فاجرانو باندې د خیر ګمانونه کوي خبيث او طيب سره جدا شي آمنا بالله مونږ ایمان راوړې په الله باندې او پروزو سنې ورته ځکه ویلي ابن عتیق لیکلي چې به ورسره به شپه نه راځي یوم الاخر وما هم دهم ضمیر دې من راځي ځکه معنا نه عام دي دا ایمان والا نه دي سوال مخ کې ویلې دې کې ایمان دې دلته چې ایمان والا نه دي ایمان شریف کې نشته کړه رد کرامي او باندې ابن عتیق لیکلي په المحرر الوجیز کې چې کوم انسان لا اله الا الله وای لیکن زړه له داخله شوی نه نو په دې لا اله الا الله منیس پیدا الله نه ور کوي دا بزله دنه نه کوي معنا دې ته نو دا ان الذين يقيننا انسانان كفروا الله وش کفر کړي دي سواء عليهم برابر ده په دوی باندې انذرتهم کیر اور کې دوی لرام لم تنذرهم کیر اور نه کلا یمنون ایمان وروړي ختم الله على قلوبهم الله مهر والد دې پرېژنو وعلى سمعهم دې پرې غوګونو باندې وعلى ابصارهم دې پرې سترګو باندې الله یې خاص نو پړ دي ولهم عذاب عظیم او دې خلق العذاب دې الله ډېر لوی ومن الناس او باج د خلقنا من اغسوږي یقولو شوي آمنا بالله وباليوم الاخر مونږ ایمان لرو په الله تعالی باندې پور سنې باندې منځ کې ټول ایمان اترالل وما هم بمؤمنين الله وان داخل ایمان راوړون کې په ایمان شرعي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه